إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى لأخي المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهرا. د افغانستان د اسلامی امارت مسؤلینو او ملي تجارانو تالار ته راغلو ښاغلو، اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ثانیا د العصر نشراتي انجمن د ټیم نه مننه کوم. محترمو، وختم ډیرو ملګرو خبرې سره وکړې، مختصر یو څو خبرې در سره شریکوم. الحمدلله چې په دې 2 کلونو کې زیات کم افغانستان ډیر تمدن او ډیره پیشرفتی کړې ده. که د اخلاقو له لحاظ نه وسنجو او یا انکشافي پروژې هغه ډیر پرمختګ کړی ده. خو لله الحمد چې اوس د افغانستان په 40 ولایاتو کې ملي پروژې هغه په مخ باندې بول کېږي. دا د موږ او تاسو لپاره یو افتخار ده. مثال کانال د قشتېپې ده او نور د ملي پراختیا شرکت هغه ډېرې پروژې په مخ باندې وړي. د کمال خان فریب کانالونه دي یا ساختماني چارې هم په مخ باندې وړي. خو کله چې کانال د قشتېپې شروع سه نو موږ ته بودیجه نه وه راکړل سوې. موږ سره خپله په شرکت کې پیسې موجودې وې، یعنې په هغو کمو پیسو دا کار موږ شروع کړ. کله به چې یو افغان ورور د ده هغه د کار حجم د پیسو په اندازه باندې 9.5 میلیونه ته ورسېدو، نو بیا به موږ د دوی هغه اسناد د دوی هغه انوایس پروسس کوو. نو ما ته یو نوی سوال پیدا سو چې یاره دا دومره ډېرې روپۍ زه ورکومه یا یې موږ اداره ورته ورکوي چې واقعا دا کار هلته به دومره پیشرفتي لري که به یې نه لري. نو ما خپل تصمیم ونیوه، زه لاړم کانال د قشتېپې ته. هلته مې دا د افغانانو کار چې ولیده چې بیچارهګان په دې سپېرو خاورو کې په ډېر تکلیف باندې او په ډېر کم قیمت باندې کار کوي. نو زه هم حیران سوم. کله چې بیرته زه ادارې ته راغلم نو ما خپل ټیم هغه د انوایس د پروسس په اړه باندې دوی ته ټولو ته خبرتیا ورکړله چې د کانال د قشتېپې انوایس به تاسو نه ځنډوئ. نو لله الحمد چې دغه اول پاس د کانال د قشتېپې هغه په ډېره ښه توګه سرته ورسېدو او د امارت اسلامي له طرف نه موږ ته بودیجه هغه راکړل سوه. او دویم پاس الحمدلله چې هغه تاسو ولیده چې دغه افتتام وسوه. نو لله الحمد چې د کانال د قشتېپې هغه چارې ډېرې ښې روانې دي. شکر په دې وباسو چې د دې ډیزاین او د دې انجینران د خپله بودیجه ټوله د موږ خپله ده، یعنې هغه خارجي خلکو ته موږ ضرورت نه لرو. نو معززو، افغانستان دې ته اوس را رسېدلی ده چې خودکفا ده. افغانستان مسؤلو خلکو په ملي پروژو باندې هغه ځان مصروف کړی ده. خو له تاسو نه، له ملي تجارانو نه خواهش دا ده، غوښتنه دا ده چې موږ هغه خپله پانګونه وکړو او خپل زیارو کوشش وو. نو معززو، د تاسو وخت نه نیسمه، په آخر کې یو شعر درته وایم: آفرین مو په غیرت شه افغانانو، آفرین مو په غیرت شه افغانانو، د ستاسو په ځیګر کې دا تودې مرمۍ سړې شوې.